بعض زنانا اغي په پرده کې بے پردگی کوي، په پرده کې بے پردگی کوي. پرده کې څنګه بے پردگی کوي؟ داسې برقه د ډول سینګار اغوستلی وي، داسې ډول بال برقې اغوستلی وي، خلکو نظرونه هغې ته اوچتي. نوم وله څه ورکړ؟ پیشني برقه. تا ورته نوم د پیشن واخیسته نو نور دې پکې پرېښودل ته څه پیشني برقه ډیمانډونه کوي باقاعده په سعودي عرب کې یا په دوبۍ کې خپل رشته داران دي ماره ښایسته برقه وګوره چې واغوندم دلته خفه کېږو به نه بعضې خبرې زما لږې بېادبۍ نه ډکېږي. دا اصل په څه وجه باندې وي؟ دا په دې وجه باندې وایي دا ښځه دا جینۍ په خپله باندې د تورې څلې ماښام دی، تک تور شکل یې دی، بوردار غوندې شکل یې دی. نو د خلکو نظر په دې طریقه ځان ته راوچتول غواړي چې اخبار نه ښایسته لباس واغوندمه چې خلک راته ګوري. نو دغه برقه چې اغوندي دا خو تخرې ته واغونده هم ورته خلک ګوري. زما خبرې ټیک د ملګرو باندې بلکې بدې لګي، لیکن حقیقت دی او که تاسو راته وایي چې حقیقت دی که نه دی. خلک په دې طریقه باندې دا زنانه په دې طریقه باندې سړي ځان ته مایله کوي او که مخ یې خالي که که نه قسم دې ټولو خلکو به ترې مخړولی، ټولو خلکو به ترې مخړولی. خو دقې دپاره دا برقه اغوندي، دغې دپاره چې د خلکو نظر ځان ته متوجه کړي. زه دا نه یم چې ګنې دغه برقه چې کوم ده مطلقا حرامه، که په دې نیت باندې اغوندي، په دې نیت چې د خلکو نظر ځان ته راوچت کړي بیا حرام ده. ګورئ پښتنو دا ښایسته را پیپسي برقه ساده چې که د 1400 کالو جنۍ واغوندي هم پکې د 500 شپېتو کالو بوډۍ معلومېږي. دغه برقه ښه ده. او سه یو بیا کالجون له چې ځي کالجون له چې رواني هلته چې کم دي ځان سنبالي. او زه افسوس په دې باندې کومه صرف زمونږ جومات ټارګټ دی کرتی. جومات ته به راځي خو په پرده کې برقه کې د پښتنو برقه به یې اغوستلي سړی دا ښځې راځي او ټولې داسې بې پردګي کوي او فلان دی ډینګ دی مونږ ته بې پردګي نه ده کړې. خو ته داسې وکړه چې دا ښځې یوازې جومات ته بند دی، ته جومات ته خو راځي ښه لاندې خپل مستقل ځای دی، چا پې اړوله نظر لګي نه دلته. او بیا په دغه برقو کې ځي ته د سکول نه بندې که، ته د کالج نه بندې که، ته د شاپنګ نه بندې که، زه به دلته جومات نه بندې کړم. زه به وایي دا مولي صاحب نه بدنامي ده، مولي صاحب مال څه بدنامي ده؟ ته چې خپله لور دې کېنولي په ګاډي کې د پردي سړي سره په سیټ کې کېنولي ته او کالج ته وړي راوړي او دغه ډول سینګار والا برقې اغوستلې، خو بدنامي نه ده؟ ماله بدنامي ده، صرف د دین سره دشمني ده. ته دغه نه باندې که شاپنګ سنټرونه، ته د کالج او سکول نه باندې که، زه به جومات ته باندې کوم. مونږ خو ته قرآن ښه دلته بل څه خو ته نه ښیو، مونږ صرف ټارګټ کوي. مونږ ځان یې ټارګټ نه که چې زه دا لور ولې لیږم، بل ته زه لور ولې لیږم. لہذا نو خویندو ته هم دا ویم، دې وروڼو ته هم دا ویم، دا ټول هر څه زموږ په لاس کې دي. دا فساد، دا شر، د دې دفع کول، د دې عام کول زموږ په لاس کې دي. زه شر عام کولی هم شم، زه شر بندولی هم شم، زه فساد عام کولی هم شم، زه فساد بندولی هم شم. خپلو زنانو د کنټرول وکوي، د خپل لور کنټرول وکوي، د حیا او د عزت پردې ورته واغوندئ، د حیا او د عزت لباس ورته واغوندئ. بې پرده کوئ مو، بې لباسه کوئ مو. دا شرم داسې شی دی چې دا یو پېرې په چا پسې ونښته دا درې کېږي بیا په کلونو کې. زمانه به تېره شي دا بیا درې کېږي نه. خپل حیا خپل عزت غواړئ، سوال کوئ د الله نه، یا الله د حیا او د عزت ژوند راکړي. وم نه شر بې شرطه معاشره خو داسې ګنده شو، بې پردګي څومره عامه شو. زموږ په دې بازارونو کې ما مخکې تاسو ویلي دي اوسې مې بې مې اسې مې مرۍ وچکله، هېڅوک یې نه مني، خبره ده ومې کړه او لاړه خپله غاړه مې ازاده کړه. کله چا خوښه یې ودې مني، کله چا خوښه نه یې مني. زموږ ساسې څه زور نشته دی، څه ډنډه خو راسه نشته دی. او خلک چې کوم دي هغې خو صرف په دې غوږ واوري او په دې غوږ یې وباسي. یاره جي مولوي صاحب نن ډېر ښایسته تقریر وکړی، داسې ګړنګا یې ویستله دی دغه نه لوډون نه، نو څه دې زده کړله که نه؟ هسې دې زموږ مرۍ وچکله. بارتوزي خیر خیر دې هېڅ نشته دی، صفا بادشاهي ده. زموږ د ټولو خلکو خو ذهن دا جوړ شوی دی. ایو تبلیغي چېرته بیان کاوه، مې ویل یاره جي په قبر کې لړمانان دي او ماران دي او فلان دی او ډینګ دی. یو سړی راغی ویل امیر صاحب ته چا یارولی؟ هېڅ نشته دی، خیر خیرت دی ویل، تاسې چا یارولی ویل. نن د خلکو ذهن دقه جوړ شوی دی. مولوي صاحب ته لګیا دی تقریر نه مله خوند او مزه واخیسته، خپل کار دی کوي، خپل کار به کوو. خو موږ هم دقه ویو یا الله ته ګواه شه چې موږ خپل حق ورسو دی خلکو ته.
که څوک یې مني ودې مني او که نه یې موږ خپله غاړه آزاده کړه. اقول قولي